احمد مسعود: طالبان یوې ځانګړې ژبې او قوم ته منسوبول ستره جفا ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود یو ور بیا ټینګار کړی چې طالبانو مخالف سیاسي جریانونه باید سره متحد شي. نوموړي د وینا څلورمه ناسته کې ویلي ټول مخالف سیاسي جریانونه باید پخواني ټول مخالفتونه یو خواته پرېږدي او د یو ګډ راتلونکي لپاره یو موټی شي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوې ځانګړې ژبې او قوم ته منسوبول ستره جفا ده. مسعود همداراز ویلي چې سیاسي شخړو جمهوري نظام نه و کمزوري کړی، بلکې د نظام سقوط قضیه د سیمې او نړۍ یوه ستره مسله وه. دوستانو، دا و د نن د چمتو کله خبر. تر بیا په الله سپارم. خیر